أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. سورة عنکبوت نازل شوه ده پس سورت روم نا. ربط مخی سرداو مخی سورت کے تشجیع ذکر کلا پا تبلیغ و دعوت بانی، نو دی سورت کے وسبیات تیزی ورکی پا تبلیغ و دعوت بانی. دویم ربط مخی سردار ده مخی دا انبیاء علیہم السلام واقعات ذکر کلا دا دعوی دا پارا و دا اثبات د دعوی. دلته د نور انبیاء علیهم السلام داغی واقعات ذکر کړي. سورت کې بداوی دو دعوی وی، یو دعوه بدای امتحان برازي او دویمه دعوه بدای چې ظالمان او کافران د الله د عذاب نه نشي بچ کېدل. داول نه به ابتلاءات ذکر کړي، خلاصې دار امتحانات به ذکر کړي. سلور قسم امتحانات، سلور قسم امتحانات چی ذکر کی، بیا با واقعات شروع کی. داول دعوی دا پارا با واقعات نوح علیہ السلام ذکر کی، بیا با داغی نرستا واقعات ابراہیم علیہ السلام با ذکر کی. دا واقعی دا ابراہیم علیہ السلام نرستا با درے مواقعات دا لوط علیہ السلام او پدی کے باغای امتحانات و تم اشارہ کی. کله امتحان په کثرت د عمر سره، کله امتحان وی د قوم په مخالفت باندې، او کله به امتحان په هجرت باندې. بیا به اخیری واقعات ذکر کی د شعیب علیه السلام. پای کې به څلورم قسم امتحان ذکر کړي. بیا به مثال ذکر کی د توحید د پاره او د رد د شرک د پاره. آخر کې به څلور آداب ذکر کئی نبی تا او جواب بکئی دا سوالونو او ذکر دا ابتلاعات بکئی مختلف. زواجر با ذکر کئی پاخر کی او بیا با دا سورت پاخر کی دو سورت داول سر مناسب آیاتو ذکر کئی. بسم اللہ پنم دا غاللہ بانے چراغ ملاقات تے حقا راضی بی اوزل. رحمان ذات امتحانات کے پابندگانو بانے، کله په تکلیف او کله په خوشحالی بانے. رحیم ذات دے کامیاب کلی دی خپلو نیکانو بندگان لره په ابتلاعات او امتحاناتو کې. سورۃ عنکبوت فضائل تفسیر ابو سعود ویلی، خو هغه کې د سنشتره چې کنه دا بدا درشتم شپه باندې دا رمضان غنی لولې لګ چې بعض اهلی بدعو دا رمضان د درشتم شپه بچرانو هغه ته به د قران شپه ویل او هغه ته به خلق را جمع کول او ویل به چې دی لستلو کې ډیر ثواب لري. یو خدای چې پدې کې صحیح حدیث سره شته نه د مبارک او کوم که تفسیر ابو سعود کې سیدنا هغه د درشتم شپې د تخصیص مبارک کې دلیل نشته لري، بلکہ دا سورت خو مکی سورت تے. صرف دمرا چې سورت کې د امتحانات او ذکر ډیر زیات دی. الف لام میم الله فویره په مراد خپل باندې د دې حروفنا. احسب الناس آیا خیال دې د انسانانو چې پری به خودل شي دی چې وای دی چې موږ ایمان راوړې او حال دار چې په دې به امتحان نشي کېدلې. دا ولنی دعوت ته اشاره ده. امتحان راځي به تکلیفونه برازي په دین کې. دا آیات چې د عمار ابن یاسر او داغه په شان ته د نور ملګرو په باره کې راغی. جمله پایات کې انشاء ده، خو مقصود تقریر دی زجاج ویل او توبیخ هم پکې ده پریاد کې لګ. دا ګمان مکو چې ته ځان ته به مؤمن وې مو امتحان برابر نه راځي. دا خبره دا ګمان دی غلط.
نو ولقد فتن الذين يقينا امتحان کړو من په خلق باندې چې د دینه مخکیو فانبیاء علیهم السلام امتحانات راغلي کار کلی ولا خلق لنا صدقو چې رښتینی او په داوود ایمان کې او کار کلی ولا دروغ چنو لرا امتحان کله تکوینی وي او کله امتحان شوی تشریعی وي تکوینی امتحانات کله داسي خلق بر خلاف بده کوي خلق بده وجنی کنسل بده تکي تشریعی امتحان دار لکه عبادت کوا مونږ کوا روشنی سا هجرت وکا دا دوان امتحانات چې د ایمان سره لازم دي خامخا راځي لا يعلمن سر لا يرين الله بدا کار کوي خلق معنا دې کې د اظهار دلک خامخا چې الله تعالی دا کار کول کوي لګ د سي خلق بالله کار کوي چې مؤمنان او د سي هم کار کوي چې کم دروغ چن دي په داوا د ایمان اما حسب الذين يعملون السيئات مصیبتونه برازي خو دام یا ساته کافران د الله د عذاب نه نشي خلاصه دا د دوی داوی سره تعلق ساتي اهلاك الكفار آیا خیال دې د هغه خلکو چې کوي ګناونه شرک او ګناونه لرا چې بچ بشي زما د عذاب نه ډېر بد دی هغه سچ دی کومه فیصله کوي زما د عذاب نه نشي بچګي من کان یرجو لقاء الله دا یاتونه چې نه دي کې واستاول داوی سره تعلق ساتي امتحان برازي نو امید دای چې الله سبا مخامخ کېږم نو صبر کوو په تکلیفونو د دې لپاره چې الله تعالی اجر درکړي د چا چې عقیده وي د ملاقات د الله څوک چې امید ساتي د ملاقات د الله یعنی عقیده دار چې زبد الله سملاويګا نو پل یصبر صبر دې کوي په تکالیف کې ولی یقینا اجل الله نه تر الله چې الله تناتون کې د قیامت بخامخ راځي نو دغه ورځ له عمل کول پکاري کا یو په اعمالو کې صبر دی په امتحاناتو باندې دا الله دې ولیدون کې او فیا ومن جاهد فینما یجاهد لنفسه دې کې اوس امتحان د مجاهدی ذکر کوي لکه او دې ته اشاره ده یاد ساته کته کم تکلیفونه برداشت کینو فائدہ به تا ده پاره ستاد امتحاناتو فائدہ تا ده پاره دلک چا چې ځان وکړاو د خپل دین د پاره او د الله د پاره نو یقینا د جهاد کول دی لنفسي د خپل ځان د پاره کته موږ کې کته روچنی سي او کته درسونه کې د فائدہ به تا ده پاره قرطبي وی جاهد لنفسي معنی تر ثوابه له ثواب استاد پاره یقینا الله غنی ذات د مخلوقاتنا والذین آمنوا هغه خلق چې امتحاناتو کې صبر کوي هغه له بشارت واو خلق چې ایمان وروړي عملونه کړي نیکا خامخا معاف کو بدی وتا د دې ګناهونه ولنزینو بدل ورکو دیتا احسن الذی ډیر اخسته بدل دا عمل چې ودی چې کول واغې لرا ستاد خسته صبر د دې خسته بدل بتوینه لګ نو یو امتحان یو مجاهده ده یو امتحان د باندې بدار دی لګ دویم ووصينا الانسان بوالديه حسنا کله کله د مور او پلار د طرف نه انسان ته امتحان شروع شي مور او پلار سره را بلی شرک ده او کله تر څه وي د کور نه دی وباسو لګ کله وي عقو دی لګ الله دې یاد کوي دا امتحان کر باندې راغې نو غریا ساته د مور او پلار دی او نه منی پلار او مور باندې سوي داغي چې چرته په ګناه کې اطاعت نه کړل مضبوط حکم کله منګا انسان ته د مور او پلار سره حسنا د خو کولو خدامم د تویلی دامه مور تویلی کدا مور او پلار پتا باندې مهنت کوي د دې لپاره چې شرک کې زما سره غسر چې نشته ستاره لپاره پدې باندې دلیل مور او پلار دې ګناه تر تر بلی نافرمانی باندې کینو فلات ہوتے هما خبره ما منل دایات چې اصل کې سعد ابن ابي وقاص مبارک راغی سعد ابن ابي وقاص وی زما مبارک سلو آیاتونه په قران کې راغلي دا سعد چې ونه دا د خپل مور سره به ډېر ښه کول د اسلام نمک چې کله مسلمان شو مور یې ته ویل بچیا ما احدثتا سنوي دین دی راوړل
خوراک او اسکاک بنو کوم ترڅو پورې چې اسلام دې پرې خو دې نه د دین نه واپس شوی نه. نو یو ورځ نیمه 2 ورځې خوراک ونو. سعد تراغ ویل موري خبره واوره که سل ساګانی دي شي کنه سل ساګان او یو د نوزی نو لا ارجو ان دین نشم پرې خو دا امید ما ساته زمانه لګ که خوراک کې کواو کنه کې لګي دی الله مړه کاږي پا اکلت ناغي خوراک شروع کړي کومور افلار دې توي چې اقو مری بچي دا کار مکوا وې موري ساده شذل میوه عاقلک کاغه وې زده نه خپکیګم وې شذل خپاشه خو دین نه پرېدم نه الیا مرجعکم ماتا واپس تاسو دا نو خبر بدل کم تاسو ته هغه څه چې تاسو کول هغه لرام جاهداکا تابا نه رسې مهنت کوي چې شریک زما سره جوړ کې هغه څه چې تاسو سره علم نه پاګه شرکی همیشه لپاره به دلیل نو خبره به نه منل والذین آمنوا وعملوا الصالحات دی آت کې د دې مکه خبره سره تعلق سره کله چې ته د مور او پلان خبره نه منې کنه د ایمان په باره خلک وای دا د مور او پلان نه عاق دی الله وای کله مور او پلان نه عاق دی خو په صالحین دی دا نیک عمل لري لګ خلکا چې ایمان وروړي او عملونه کوي نیکا خامخان نبا سمته دنا په صالحین من مع الصالحین یا په سمرت الصالحین الى الجنه او یا مقصد د سره چې دا د نیکانو پډاله کړي کار څومره ته خلق د مور او پلار ناق وایل. ومن الناس من يقول آمنا بالله دا دریم قسم امتحان دی. دین اسلام کې باندې امتحان دار راځي چې خلق به عام خلاف شي ډیر خلق به بل طرف ته شي. نو الله وی په ځنې خلقو کې دا کاری لګ د مخلوق دا امتحان او تکلیف د الله د عذاب پشان ته وګرځي لګ. ځنې اهل علم ویلو د آیات چې د منافقانو په باره کې او چا ویلي د مؤمنانو په باره کې چې مشرکانو هغه بدر ته استلیو دا هغه مؤمنانو په باره کې آیات حاصل دې سره ابن کثیر چې الله د ځنې خلقو حال بیانې چې ایمان ته تر اولی ایمان فصله کې کلک نه بس د لک تکلیف د وجه نه بیا ایمان غفری دی بس ځنې د انسانانو نه خلق نه چې ایمان نه وړي بل الله باندې کله چې تکلیف ولور کړی شي د الله په دین کې نو ګرځي د امتحان تکلیف د خلقو په شان د عذاب د الله لک تکلیف او تدخل کو نه ملاوي بیا بزده سينوي عمل بیا بزده سکار نه کوم نه او قران شي مدد استاد رب ترنانو خامخاوي موږ استاد سره وایا نه الله پویا په هغه سبانه چې دی پسینو د مخلوقاتو کې پویا دی الله تدار چا پته وليعلمن الله د دریم امتحان نتیجه خامخا کار کوي بل خلق را چې ایمان وروړي وليعلمن المنافقین او کار کوي بل منافقان لرا مراد د علم درستنه سره مجازات روح المانی وای دی منافقان لره بد خپل نفاق موافقه جزاء او سزا ورکړي. وقال الذين كفروا دا یو څلورم امتحان دی دعوت د مداهنین او د مشرکان. کله کله دا سسخونت خلک چې کنه تا ته وی لګه گزاره کا ځا حق لګ ځنی خبره وي مکه ولګ او اذا کوم ګناه دی او استا ګناه دی په ما په غاړه شلګ الله وینا. وقال الذين كفروا ویلیو کافرانو مومنانو ته چروان شي سبیلنا زمون پلار پسې دا موږ چې څنګه ژوند تیرو داسې ژوند تاسو هم تیرو ویل سبیلنا سره یعنی دیننا زمونږ دین پسې روان ولنحمل خطاياك که زمون په دین باندې روان شوي کړ موږ باز بار کو تاسو ګناهونه من ان تکونو علی صراطنا نحمل خطاياكم منگ بستا سو گناہونه سچی دی ستا دی پا ما پا غاڑی لگ حال دا دی چی ندی دی پورتا کون کی دا دی دا گناہونه ناسا شیقینن دی چی دی لکازیبونا دروغوئی سوگ دا چاپ گناہ دا قیامت پورز نشی پورتا کولی وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَا أَثْقَالِهِمْ پورتا کئی با دا مزلین او دا مداهنین او دا خلق چی دا دین نمانکی دی با پورتا کئی خپل بوجن لا خپل بوجونه به سید سلالت
واسقالنا او نور بوجونه به مون چوته سره د خپل بوجونه نه چاغه د اسلال دی ظالم گمراه دی نور خلک یې گمراه کړي دوانه پیټي باندې پساري لږ ولا يسالون تو پوس بکی د قیامت پرز باندې د دینا د هغه څه چې دی جوړول په الله باندې سوال د توبیخ وای نفس سوال نه لکه نفس سوال ته الله نه کوي او یا به سوال د کم او د کیپ کوي د نفس ګناه په باره کې ته پوس نه کوي ولقد ارسلنا نوحا امتحانات برازي یو په امتحاناتو کې دا کله بل دعوت او تبلیغ کار کې ډیره مودا لکه نوح علیہ السلام 9.5 کال دعوت او تبلیغ کړ غټ امتحانو په دوا ځان ته چې مؤمن وې نو غریات ساته د نوح علیہ السلام په شان ته امتحان بد باندې راځي دا به برداشت کول غواړي واقعا کې به تسلیه وی نبی صلی الله علیه وسلم ته چې پنبیاو باندې امتحانات راغلي او هغه چې په امتحانات کې کامیاب شي او آیات کې بعد وعید وی سخت یې ربیا خلق لا چې څوک د انبیاء علیهم السلام خلاف هغه لکه الله مهلت ورکی خو پریدي نه بیا تباکی په یو ځل باندې لکه قوم د نوح علیہ السلام په یو ځل باندې تباو یقینا لګلو موږ نوح علیہ السلام خپل قوم ته نو وخت تیر کو پای کې الفسنا زر کاله الا 50 ما سوا د 50 کالونه دومره سیر دسی تعبیر ویلو کو چې الفسنا داول نه دسه نه ول نه ویل چې 950 میا خو 50 سره داول دسی ویل چې زر کال او به وی 50 ته نه درې دي کې یو نقطه راغدا یو خو پکې دې اشاره چې نو علیہ الصلوۃ والسلام دا 50 کال چېونه دای د خوشحالي تیر کړو ځکه 50 عام ټکي چې کنه دې کې خوشحالي ته اشاره 9.5 کال د تکلیفو 50 چې دا د خوشحالي کړنه دویم دې کې اشاره ده د دې ابتلاغ عظمت زر کال ته سر کال ویل زرګ او درې مده سره چې د عبارت کې اختصار زیات ته په نسبت سره هغه بل عبارت ته چې د سی ویلې چې لبس فيهم 900 سنه و50 عاما به خبره ډیره وده کې نو لګله مې نو علیہ السلام خپل قوم ته نو وخت تیر کو پای کې سر کالا سوا د سر پاره وخت راو د تبلیغ او د دعوت لپاره او پان بیاو کې د نبی چې الله د دین لپاره او د الله په دین کې د تکلیف او تر رسیدلې د نو علیہ السلام شان بل پیغمبر ذات نه چې دومره زیات دعوت او تبلیغ یې کړي فاخذهم الطوفان نو ونی ول دی لرا طوفان او دیو ظالمان کفر کوونکی طوفان سره یا خو په مرګ یا بل صحیح قول نه مراد دې کې هغه باران دی هغه د لاندې او د باندې نه اوپر جمع کېدل چې ټوله په یو ځل تباک خلاص مې ک دلرا چې 9.5 کال خو ته په تبلیغ کې تیر کړیو د عمر څومره د عمر په باره کې 15 قوله زاد المسیح ذکر کوي مشهور دار تبری وي دغه عمر ټول چونه دا 1400 کال عمر یو 1400 کال عمر یو خو چا چې کله وی ساخت له چاو ته ویل دنیا څنګه وی دنیا د سیوا لکه سړی چې په یو دروازه د قلا ورننه وځي کنه او په بل دروازه تی وځي لا بس دنیا کده عمر د نوح علیہ السلام عمر شي بیا هم د دنیا نه تلل دی لک خلاص میں کو دلنوا اصحاب السفینہ او کشتی والا لک وکسانو سراج المنیر او روایت مرفوعیم دی بارک راوړل چې وکسان د نوح علیہ السلام سره درې زامنو او درې ګوندې او یو نوح علیه السلام وجعلناها غرزولی وا منګه دې کشتی لرا آیات للعالمین نکړه ټول مخلوق لپاره او یاد آده چې جعلناها آیات للعالمین دا واقعات چې موږ وګرځولا عبرت د ټول مخلوق د پاره زبیر راځي په اعتبار د واقعې و ابراهیم او ابراهیم علیه السلام کله چې ویل خپل قوم ته دا دویم امتحان دی لک دویم امتحان بسې د قوم خلاف بد باندې راځي کې ایمان دې کله راوړ د یاد ساته د سي امتحان بد راځي چې قوم بری خلاف کوي لکه ابراهیم علیه السلام چې خپل قوم خلاف کړ ابراهیم علیہ السلام کله چې ویل قوم ته بندگی وکړه د الله او د الله نه ویریږي دا بغور وی استاد لپاره کپويږي انما تعبدون من دون الله رد کوي په شرک باندې په درې طریقو
تاسو بندگی کوي سوا د الله نه او سانند بوتانو تخلقون افکا او جوړوي دروغ لرا تخلقون معنا تصنعون کذبا تبری ویل او یا معنا د سره چې تصنعون افکا تاسو چې دې کنه تاسو تصنعون اوثانا اسی بوتان جوړوي تخلقون افکا معنا تصنعون اوثان نو جوړوي تاسو بوتان لرا یا جوړوي تاسو دروغ لرا د دروغ وای چې دا الہ دی لر یقینا کسان چې تاسو له بندگی کوي سوا د الله نه واک نه لري تاسو لپاره رزق اندې سر رزقا نکره څه کراونا یو شی دلا یو دانه د غنم دل نشي درکوي نو ولټوي د الله سره رزق لرا معرفه کامل رزق الله سره ولټوي یو دویم عبادتو کې د الله او شکر وباسي الله لرا دی الله طرف ته تاسو ورغځول شي و ان تکذبوا ظاهر ادا چې دا واقعا چې دا مربوط ته د واقعي د ابراهيم عليه السلام دا آیاتونه داغه سره مربوط چا د سی ویلو چې دې کې اوس التفات ته قوم د چاته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او اصل کلام دار چې ان تکذبونی لک رسول الله تعالی وی د خپل قوم ته دیوا خراجه قول مخکنه لري څنګه چې دام کلام د ابراهيم عليه السلام د خپل قوم ته کتا سو تکذیب کوي نو تبا بشي ولی تکذیب کله امتونو استاسو نمکی او نشته پر رسول باندې مگر تبلیغ کانا او مخی الله تبا کلیو تاسو بم الله تبا کی اولم یہ روایت دین نگوری سرنگی یبدی اللہ الخلقا چاول پیدائش کی اللہ ثم یعیدو بیا بیا واپس کی دی لرام اولم یہ رو اولم یعلم دا پتتا تا نہیں اول چا پیدا کلی بیا بیا واپس کی بدی مغا ان ذالکا دا مجموعہ دا اول پیدائش او درستنی پیدائش پا اللہ بانی آسان دا اول پیدا کولا متاسان دی دوبارہ پیدا کولا متاسان قل سیرو پیدا دی بل دلیل وای او ګرځي په ملکې نو ګورې سرنګې په بدل خلقا پیدا اول شروع کړي د پیدایش الله څنګه په شروع د پیدایش اول کوي بیا بل ينشئ النشأة الاخره پیدایش بکې په پیدایش بل زل سره د قیامت پر ورځ یقینا الله دې په سبانه قدیر یعذب عذاب ور کوي مې شاو چاله چوغاړي کم دې کې په آخرت او دام کې ریش چې د دنیا سره لگا يعذب ما يشاء ويرحم ما يشاء خو دنیا کې عذاب سي ځنی اهل علم دلته ما وردی وي دنیا کې عذاب دای چې ځنی چا بد اخلاقی نصیب شیدام په دنیا کې عذاب ده بد اخلاق چي او یا دنیا ته بي خیره مایل شي بي خلق او صرف دنیا سره تعلق بس اخرت ته بي خیره هغه یاد نه ندام په دنیا کې عذاب ده رحم کې الله چا باندې چې وغاړي او دی الله طرف ته تقلبون او رو بغرزول شي قلب کې معنا دا نه د یو حال نه په بل حال دنیا کې کپړې او سری کپن د خلق درواغو نو قیامت کې چې الله خپل ورځي حال باندې بدلی په خیب لبینا سنت وي او کپړې باندې نه لګ زکه تعبیر په قلب سره وما انتم بمعجزين دا د مخ یو عذاب دلیل دی او د يرحم دلیل نیوی تاسو بچ کی دن کی اللہ نا پس مکہ کیو نا پاسمان کیو نا عجز کولے شی اللہ نا پس مکہ کیو نا پاسمان کی سمانا یعنی کہ اسمان توخی ذکر لو کنتم فیہا نو بیام اللہ نا شی عجز کولے مانا دارا چی ندی پا دنیا کی دا سوک خلاصا ولے شی او ند اللہ مقابلہ کولے شی او نا پا اسمان کی شی کولے زنی چالسی ویلیو نیوی تاسو بچ کی دن کی دلانا پس مکہ کی او نا اسمان والا دلانا بچ کی دی شی پس اسمان کی یوم دلنا مقابلہ نشکوئے نشتا استاسر پانا سوا دلانا سوک بچ کا ان کے او نا مددگار والذین کفروا بیایت اللہ دام داخل لے پا توحید کی خلقا چی کفر اکلے پایاتن توحید اللہ بانے او پا ملاقات دلنا دا خلقنا امید دی من رحمتی زماد رحمتنا چی جنت تے دل اللہ جنت نہ ورکی لگ دا خلق دیو دو پار دے عذاب نلیم عذاب درناک چی جہنم دے التب جہنم تب ورزی لگ فما کان جواب قومی دا خیستا بیان چی ہوتا ابراہیم علیہ السلام کن قومی سویل فما کان بیان دے اشارہ دا کسرت دا اینات دا غی نو جواب دا قوم دا غی مگر چیوی ویلی ملکی دل را سمانا یعنی پلاری مترسی ویلی چلا ارجمنت
ناول جواب دا ویل چې دا مړ کړل یا ویل وسوځي نو قوم يم دا ویلی چې منګه پور سوزو او حرقو نو خلاص کله دلرا من النار دورنا امتحان پراغه خو کامیاب شو په امتحان یقینا د په دې نجات کې لایات نخشتلا قوم د پاره یومنون چې ایمان وروړي په دې آیات باندې دی خبره تلک سوچو کا ور سوزول نشي کولای چې الله یې په څوک نه سوزیل او دې کې تسلیه د مؤمنانو ته چې مؤمنانو د سنجات بل الله درکې چې لکه ابراهيم عليه السلام نه چور کړ وقالا ویل ابراهيم عليه السلام انما اتخذتم من دون الله یقینا غسوک چې تاسو نیولې هغه لرا سوا د الله نه اوثانن بوتا دا ما چې موصله ده ان الذي اتخذتموه تاسو چې کوم الہ نیولې سوا د الله نه اوثانن هغه خو بوتان دي یا تاسو ته الہ جوړ کړی دا غي نه راک نو دام سره جوړ کړی مودت بینکم دا د دې لپاره چې مینا پیدا کی تاسو په من کې په جون نږدې کې لتوادو بها فی الحیات الدنیا تاسو دې لپاره د الہ نیوي خو بیا بعد قیامت پر ځواني کو پر کې ځن تاسو په ځن نور باندې او لعنت بکې ځنې په ځنې باندې او زیر تاسو اور دې او نشته تاسو لپاره څوک مددگار فامن له لو کارا کو چاته لوط علیہ السلام دا ابراہیم علیہ السلام ته ایمان لرلو او یا تصدیق کو د نوح علیہ السلام دا ابراہیم علیہ السلام لوط علیہ السلام وقال داوس درې مواقع دې کې امتحان دار چې کله دین د وجه نه بری خلق کول کې نه پریږي او ملک کې بری نه پریږي لوط علیہ السلام خلقو مجبور کو د ایمان د وجه نه په هجرت کول وای نو وقال ویلی لوط علیہ السلام ز ملک پری خودن کما الی ربی لرساء ربی یا الی ربی معنا الی الجهه التي امرني ربي روح المانی زاغه طرف ته هجرت کوما چې کم طرف ته ماته سما رب حکم کړي هجرت کې دوه خبرې ضرور دي یو د الله رضا دویم تعین د مقام نو د الله د رضا د پر هجرت کوما او بل هغه ځای ته کوما چې الله را ته کم ځای خو درې التزم له د الله دې سورور ذات او حکمتونه هجرت یو کو د کوفی د سواد علاقینا حران علاقه تلا او دا غي نبی ارض مقدسه تلا او دغه وخت د عمر کشافی 15 یا کال عمر د لوط علیه السلام بخله او د توي فواید د هجرت بخله او منګه دا وقاله انی مهاجر دا هجرت ته چا ده دا هجرت د ابراهیم علیه السلام ابراهيم عليه السلام هجرت کړل ووهبنا له اسحاق بخله او منګا ابراهيم عليه السلام ته اسحاق عليه السلام دې ته فواید د هجرت ویل او نتایج د امتحان هم وتوي و یعقوب او یعقوب عليه السلام مو ته بخله او منګا ګرځول او د په بچو کې النبوته پیغمبري لرا او کتاب لرا الله ولد وګد عمر ورکړل او دا نبوت یې د په بچو کې راځي مسلسل ساتل بچی مول الله دې ور کړی او د قیامت پورې د نیکانو جماعت چې د ابراهيم عليه السلام په بچو کې راځي ورکله او میودتا جرددا په دنیا کې او دې به په آخرت کې کامیابونه ولوتا دا وساغه درې مواقع ذکر کړي د لوط عليه السلام د باندې درې مواقع نه د باندې امتحان دار چې قوم یې د سخت تکلیف پر سوال او د طلب نو لوط علیہ السلام کله چې وی ویلې خپل قوم ته یقینا تاسو راځي به حیات ته مخکواله نه کله پدی به حیات باندې یو کس مخلوقاتنا تاسو نه مخکې دا ګناه چا نه کړی ایا راځي ایا تاسو راځي سړو ته د پاره د پوره کولو د حاجت اتیان رجال عبارت ته دا لواتتنا تعبیر دا د حیات د وجنه دته وتقطعون السبيل پرې کوي تاسو لارې لرا یوازې لواتت پدې کې نو بلکې قطع السبيل دا خوان هم مدیلک لارې باندې بچ مسافر تیر دل نو هغه به شکول دا غي نه به مالونه حاصلول یا قطع السبيل عبارت ته د قطع طریق النسل چې لواتت کوي کنه د دې پوجبانه د نسل پروګرام بچی دی هغه به ختم شي لګ وتقطعون السبيل
وتعتون اور راځي تاسو په خپل مجلس کې المنکرا بحیایتا. د دې نه څه مراد ده؟ یو خدای چې دا مقصد مکړي شي دا لواتت بدی په مجالس کې دا سي عامه کاوله. او ځنې اهل علم دا ویلي کمیس به پلاس کې تاو کو دی قوم دولت علیہ السلام او لنګ به پنسي به ښکته راخلل او کله به داسې لګل پلنګ میدان کې په مجلس کې ګرځیدل. چا په کې دا ویلي چې کوترې به په مجلس کې لوبولې هغه باندې به لوبې کولې. چا ویلي شپېلې بیوال. دا ټول مسلې چې د آیات کې داخلي دي شتاتونه پینادي کومل منکر صحیح د سیمالمی چې دې اره یو ګناه چې هغه کولا یوازې د لواتت نو نور مرزونه پدې کې وار قسم مرزونه پکې ځنې اهل علم ویلو کنسلې به کولې او دانګه خلق به پکانو باندې وشتل دا ټول چې رتاتونه فنادي کومل منکر کړل. نو جواب د قوم د ځان په باره کې مگر چې ویلې چې راول موږ ته عذاب د الله کته د رښتینو نام. او د لوط علیہ السلام په باره کې جواب بلو سورته اعراف کې تیر شو اخرجوه من قريتكم. د لوط علیہ السلام په باره کې ویل دا د کلی نو باسه خراسان په باره کې رسولې چې موږ ته د الله عذاب راو کوي ته د رښتینو. نو قالا ویل لوط علیہ السلام زما ربا زما مدد وکي په مقابله د قوم مفسدینو کې چې پته او تولې چې ایمان نه وروړي کړ ولی الله د دې خلکو مقابله کې زما مدد وکي. ولما جاءت رسولنا دعای قبول شو کله چې راز زمونږه رسولان ابراهيم عليه السلام ته بالبشرا پذیری د چابانه د بچی باندې چلا وته دسي ملائک راولېږي چې دا سیره ورکې چې بچي بدل کیږي لګ او دې کې دې ته اشاره استاد یو بچي دا غټول قوم مقابله کې دا غټول قوم نه دا یو بچي دی بهتره دې کې د بشرا نه مراد ته بشرا د اسحاق علیه السلام مراد. نو ویل چې یقینا منګه تبا کون کیو دی کلیوالا لا یقینا د دې کلیوالا دی ظالمان. قال ان فی لوطا ویلې ابراهيم علیه السلام پدې کې خلوت علیه السلام ویل منګه پویګو پاچا باندې چې پدې کې لیکلي. مقصد د ابراهيم عليه السلام تاخير د عذاب اگر چې ابراهيم عليه السلام ته دا پته چې ملائکه ته دا پته د چګنه دلته لوط شته خو مقصد دا چې کله د خلکو عذاب د پکې دی د وجنوي لوط پکې دی عليه السلام. منګ ویل پیګو پاچا چې پدې کې کې خامخا نجات ورکو هغه ته دا حتی سوا دا د خزینه دا قول د رسول ملائکه دی خو قول د مرسل چې وی دا قول د مرسل ویل کانت من الغابرین چې وی بعد پاتې کېدونکو نه او کله چرال زمنګا ملائکه لوط علیہ السلام ته لما کړي اشاره چاغه د پته ما باندې ناسلکه خبره دې تراور سره نسری ابيهم خپشو پراتلو د ملائکه باندې ولی ویلاسي نه چې دا ظالمانی بیزتیونه وزاق بهم الزرع او تنگ شا پدای باندې سینا یعنی خپشو د دې پراتلو باندې سینه تنگیدل منا خپوی کار پرې خو در قدمینو لاسینو خزیدل. نو وقالو ملائکه ته ویلې پمنګیری کما ولا تحزن او مددی پالاکت خپکیگا منګه تسنی شی ویل منګه خلاصې ورکوتا توستا ته سوا استاد خزینا چې ود پاتې کیدون کنا منګه نازلون کیو پدې کلی والا باندې عذاب د برنا په سبب دا باندې چې دینا پرمانی کولا ولقد ترکنا منها آیاتن بینا او یقینا منګه پرې خو دې دا دغه کلینا یو نه خوازه سو نه کا هغه چې الله بحیرا خبيثه ګرځوي یو دا دوی مدانه چې هغه کې هغه کانی وسمشتره قطاده رحم الله وي په دې باندې چکم کا نو الله چې وي دغه زه ما یو دای برس دې ګرځوي آیات بینا پری خو دې دا منګه دې ګرځولې وا منګه پری خو دې وا منګه د دې واقع نه یو نه ښکارا دا قوم د پاره یقلون چپی. امام مجاهد وی وسم پاغه دریاب کې زناور چون نشي تیروي میان وغیرہ پکې جون نشي ولی عذاب والے وبدل. ویلا مدینا خاهم شعیبا فقال یا قوم اعبدوا الله دسل ور مواقع دې کې ابتلا د په تکذیب د قوم باندې امتحان برازي لکه شعیب علیہ السلام باندې چې کوم امتحان راغله
ویلا مدین اخاهم شعیب مدین والا د پاره موږ لګلې او د دې ورور یا نسبی د دې شعیب علیه السلام فقال یا قوم اعبدوا الله ناغه ویلی زما قوم د الله بندگی وکړي ورجل یوم الاخره او می ساتي د ورځې رستنی ویریږي د عذاب د ورځې قیامت نه ولا تاسو مگر د په عمل کې ورانه کوونکی نو دای تکذیب وکړه نو نیول دی لرا زلزلې د زلونو یا د لاندې نه زلزلہ او د پاسه نه پسېخه سیحه او یا د سیحي سره د زلونو زلزلہ پیراله شدای پیدانیم پخپل ملک جاسمین نسکور پاتا دارهم مفرد راوړو مراد نصر من ملک الله تعالی ټول پاستر ک وعادن وثمودا یاد ساتي منکرین او ظالمانو د الله د عذاب نتاسو نشه خلاصي وعادن دا واقعات دا غیر پار ذکر کړي عادیان او سمودیان یقینا کار شوی د تاسو ته د دې د زین د اوسیدلنا صح د دې حالات د دې عذاب دولي کله او دیوته شیطان د دې بد عملنا نو من کله د سمیلارنا توحید نه من کله دی وکانو مستبصرین د په وهم کوي داول توحید پر خود ول قمقلونا خو خیرانو لګ یو معنا د سره د دنیا په کار کې دی خو خیرانو لګ او یا داده مستبصرین معنا دی په خپل خیال کې خو خیرانو لګ قارون او فرعون او حامان دریوانه په یو ذکر دام تعلق ساتي د دویمه داوس د الله د عذاب نه د ظالمانو او کافرانو نشخلاته د قارون او د فرعون او د حامان تاریخ لګوي ولقد جاءهم يقينا ناقل وذيتا موسى عليه السلام بالبينات فواضح دلائل باندې فاستكبروا په اخر کې تکبر وکولي قارون خو چې وکنه پاول کې تکبر نه وکړي خورسته بیا سرکشي شروع لوی وکلام په ملک نو د سابقینا بچ کیدون کې الله د عذاب نام پس هر یو راونیو منګا دلرا به زمبی دا په ګنا باندې دیو کلار یو الله په مختلف سزا باندې رانوي زنه د دې ناغه سوګدي چرانه غلې والله په دې باندې د کانو باران زنه پکې راسي د کانو باران په چاره لګلې ولکه عادیانو قوم د لوط علیہ السلام باندې د کانو باران را لګل ومنهم زنه په دې وکي هغه سوکو چې نیولې واغلرا صیحه چغې سمودیانو اصحاب مدینو زنه پریو کیا سوکو چمنگا نن سلی واغی لرا پزمکه کې قارون زنه پریو کیا سوکو چمنگا ډوکلی واغی لرا لکه قوم دونو علی السلام او دانګي فرعون او حامان نری الله چې ظلم کړي وې په دای باندې لکن دیو په ځان باندې ظلم کوونکی د شرک او د کفر د وجه دی آیات کې اوس کې است مثال ذکر کړي لګ او رب تیم دماغ کې سره داله هلاک شو الہ او تول پیدا ورنه وکولي د دې د الہ د سیدی لکه د عنکبوت غنته د غنې د جال پشاده حال دا خلکو شنی ویلی دی سوا د الله نه اولیاء نور مددګاران یوالونهم ويتوکلون علیهم مدد انتقالی او ځانم پسپاری لګ حال دې کمثل العنکبوتی حال دې لکه د غنې حال دې سره لکه د غنې حال دې څنګه اتخذت بیتا دې غنې زالا جوړ کړی جالې کې او داغه په خیل کې هغه داغه کوری لګ خو یا ساته ډېر کمزورې په کورونو کې خامخا کوروي دغنه هغه سي جالي چې هوا پر راشي ختم شي کچره دې پیدل نو شرک به نه کوي ابن کثیر آیات مبارک کوي هاذا مثل ضربه الله تعالی للمشرکین دا مثل دې مثال دې چې الله دا مشرکانو لپاره بیان کړي پسکه پنیولو د دې کې الہ ولر سوا د الله امید ساتي راغی د نصرت دا غینه د رزق او دای سوچي چې راوړ تکلیف وخت زمنګا په مدد او په کار باندې راشي الله وای استاد الہ جوړول سوا زمانہ نور او اولیاء د سی مثال دی لکه دا غنی د جالی کی د کور پشان هغه ځان له غنا ځان له کور جوړ کی داغه سوچ راي چې دا د باران په وخت زما په کار راشي دا د ګرمۍ یخنۍ په وخت زما په کار راشي
خو د ایسه وخت کې ولا کار باندې راځي دغه غنی داغې دا جالې کې داغې دا کور دا چې دی نو هغې له هېڅ فایده نشي ورکوي. دارنګې مشرک له د الهه باطله هېڅ فایده نشي ورکوي په خلاف د مسلمان نه. د الله نیولې دی د عبادت دپاره او د مدد دپاره او د توکل دپاره. مؤمن چې کله تکلیف ورته راشي نو یو الله ته فریاد کوي او الله یې مدد کوي. لږ حدیث کې چې دا راغلي رسول الله وایي زه ننوتلم او ابوبکر غار نو عنکبوت ډېر جالیکي را جمع شلو او سمدسې په دروازه د غار باندې زر زرې جال جوړ. رسول الله وایي نه به وجنې لږ غنه به نه وجنې ولې ځکه یو ښي کلي زموږ د پیغمبر سره کافران چې کله ران د هغې ویل که دې غار ته ننوتي وې نه ویل دا ځای به څنګه دی غنې دا به بیا وران شوی وی که نو ښي کلي وجلې کوم حدیث کې چې دا راغلي خپل کورونه پاک ساتئ د غڼو د جالیکو نه. نو صحیح ده دا خبره صحیح د هغې یو معنوي معنا ده یعنې د شرک دا جالیکي په کور کې مه پرېږدئ او یوې د ظاهري معنا ده کور او جومات او مدرسه وار دی به د هغه نه جالیکو د غڼو دا د سستۍ نه کوي لږ کور کې به دا غڼې نه پرېږدئ د دې دا جالیکي به نه پرېږدئ. ان الله یعلم ما یدعون من دونه من شیء. دا د په د وهم د سوال دا دی دومره کمزورتیا ولا ولې بیان کا؟ جواب یقینا الله پویږي پاس باندې چې یو تر آمد شوی سوا د الله نه. الله وایي زه د دې په حال باندې د دې په حال ښه پوهېږم. دا الله دې زورور ذات ملګري ته ضرورت نشته او حکیم د الله حکمتونه والا دی نو د الله مشیر ته ضرورت نشته. وتلک الامثال نضربها للناس. ترغیب ورکي او بیان د فائدې د او حکمت د مثال بیانوي. دا مثالونه بیانو منګه خلقو ته للناس خو ما يعقلها نپیږي په دې مثالونو باندې مگر عالمان. د دې آت نه رسي معلومي چې د قران په مثالونو پیږي بس تا عالم یې. ذکر عمرو ابن مرة مبارک یو خبر راځي هغه وایي زه چې د قران په یو آیات ورشم او پوهه پې نشم بس ایستزه په جړاش ما خپه کی دا خبر وی ولی وی ما قران کې دا ټکي اورېدل چې الله وی وتلک الامثال نضربها للناس. وما قران کې الله وی چې په قران پوي کنه دا عالم ویلک او څه چې په دې یاد پوي نشو مانه زم عالمي ګرا چې زمولانه ملک لوی علم دار د قران علم دی لک پیدا کړی الله اسمانونه او زمکه لرا د حق د پاره یعنی د توحید د پاره شته په دې کې نه کې د مؤمنانو د پاره. اتل ما وحی الیک من الكتاب. دې کې اوس آداب ذکر کړي د سلور آداب د دعوت دو پریات کې ذکر کړي ورسته بیا نور آداب ذکر کړي. لګ بیان کا ما غسل را چې وحی کیږي تا تر کتاب نه د امر د حدوث لپاره نه دی د امر د دوام لپاره همیشه ما وحی الیک من الكتاب. واقم الصلاة او پابندی کوا د منځه. تفسیر خازن وی مراد د تلاوت نه سره قرأته و ابلاغه قران خلق ته ورسا او د منځه پابندی کوا. د دې د قران لستلو د دې خیرم ډیر دی خو د منځه خیر واورلک. ان الصلاة یقینا منشر تنها عن الفحشاء من کول کید به حیاینا. مونږ کې غټ کمال دار چې انسان د بی حیاي نه منکې والمنکر یا د ګناه نه منکې. کم کار چې شرعاً او عقلاً دوانه غلطي هغه ته فحشا وي او منکر کم چې شرعي نقصان پکې لګ یا ساته د مانسه کټه فائدہ دارا چې دا به د ګناه نه دی منکې بی حیاي نه باندې منک. وسلته یو سوال لازم سوال د سره ډېر خلک موږ کوي او د ګناه نه خو نه منکې. نو یو جواب د سره دا ښه جواب دی لک هغه مونږ چې الله ویلې ده که هغه مونږ چاو کو کنه هغه به خامخا انسان د ګناه نه منکې لګ او کم یو انسان د ګناه نه منکې او مونږ یې کاو نو ته پوهه شې چې دا مونږ یې صحیح نه دی لګ. کله چې ګناه کول او مونږ یې کاو نو ته په دې پوهېږه چې دا مونږ یې سم نه دی یعنی مونږ چې څوک ګناه ته نه پرېږدي لګ. ځینې علماو داسې ویلي چې مراد د فحشا او د منکر نه سره تکلیفونه پیدا پکې په مانځه دا غوړه قول نه دی. لکه چا داسې ویلي چې د مانځه تقاضا دا ده چې
تبه به ګناه او بیا حیاي نه کړل صحیح قولم دقه ولا نه لګ لنډه دانه چې کله دې مونږ خراب شو بیا به د ګناونو نه منع کې ګناه چې سره د مانځنه پرې نه خودل نو پوهه شې چې مانځه کې څه نقصان دی لګ ولا ذکر الله اکبر دې باب کې یو حدیث هم راغلی رسول الله رسول فرمایي د چا مونږ چې هغه د فحشا او د منکر نه منع نه کی دا سي مونږ چې د انسان د الله نه لری کوي لګ دا مونږ د خلری کوي د الله حدیث اگر چې صحیح نه دی خود ظاهر د ریاض سره برابر دی ریاض د آیات نم ظاهرا د سمالی میلګ شیخ الاسلام دغه حدیث په اړه کې رسیدلی چې دا حدیث ثابت نه دی او دا ویلي موږ به هر صورت خشه دی اگر کو په صحیح طریقې څوک نم کوي کا بیان دا هغه چا د مان اخره چې څوک د سره مون نه کوي ولا ذکر الله اکبر خامخا یا د ول الله په توحید سره لوی دی د هر قسم عبادتنا د الله ذکر په توحید سره لوی عبادت لوی عمل دار مبنا دی د ټوله عبادتونو لګ یا د ول الله په مانځ کې د لوی دی د د ول د الله نه بهر د مانځنا او یا د ول الله تعالی تاسو لره لوی دی د د ول استاد صلی الله لره د الله چې تایات کی کنه دا ډېر لوی خبر والله یعلم الله فیږي پاسمانه چې تاسو کوي ولا تجادلوا اهل الكتاب دا بل ادب ذکر کوي باس مکوي د مولیانو سره مگر پاغه طریقه هي احسن چا خسته طریقه را چاغه ته الزامي جواب وي کنسل او تمکا او دانګي جب متسخت مې استعمال خسته بیان خسته خبر او تکا مگر کسان چې ظلم کوي د دینا نو هغه سره فجالدوهم بسيوب معاندین چې وکړه هغه سره بیا مجادله بالاحسن نه درک وقولوا آمنا وای تاسو دا څلورم ادب دی من ایمان راوړې په کتاب چې نازل شوی دی موږ ته نازل شوی تاسو ته چاغه تکله تورات خبره کوي د انجیل د کتاب فل بیان د تکینو داغه په جواب کې د سیوا چا مننا بالذی انزل الینا وانزل مو خد الله یو کتاب منو لکا و الہنا حق دار دا بندگی زمنګا استاد یو دی او منګه خاص دی الله د پاره غاړه کې خودن کیو وکذالک انزلنا الیک الكتاب کذالک التشبیه د پاره معنا کما انزلنا علیهم الكتاب نو کذالک انزلنا الیک الكتاب دا سیر علی کله مونږ ته اے پیغمبر کتاب لرانو اخلق چې موږ له کتاب ور کړی ایمان راوړي په قرآن باندې صحیح کتابیان قرآن منی لګ ومن هؤلاء يود دي کافرانو د مکه نام ځنی هغه خلک لري چې ایمان راوړي په قرآن باندې منی دا چې دا د الله کتاب دی ایمان هم راوړي خو انکار نه کوي زموږ د آیاتونو نه مگر کفر کوونکی وما كنت تتلو من قبله من کتاب دلیل ذکر کوي په نبوت د نبی صلی الله علیه وسلم باندې وما كنت تتلو من قبله من کتاب نوې ته اے پیغمبره چې تا لوستلو مکه د قران نه من کتاب یو کتاب لرا د قران د امین چې دی من ته زایته وي ما كنت تتلو من قبله کتابا یو کتاب د مکه نه لوستل نبی صلی الله علیه وسلم مکه نه یو کتاب هم نو لوستل ولا تخطوه بيمينك وندي لكل کول په خلاص تابان معنی یعنی مخکینه تعالی کلم نشو کوله کتا چرته مخکینه کتابونه ویلې کا او یادی په خلاص باندې لیکل کولای شي په دا وخت کې لرتاب المبتلون شک بکلې باطل پرستو چې دا خو د مخکینه قاری سی بو د مخکینه چې دا کاتب بو ابن کثیر وایي دلته څوک چې په متأخرین او فقهاو کې راوي لکه ابو الولید باجی چې نبی صلی الله علیه وسلم چې د حدیبی پورس باندې لیکل کړي په حدیث کې چې راځي چې رسول الله ولیکل چې هاذا ما قاضى عليه محمد نو هغه وی 22 پاغه قاضی ابو الولید باندې هغه روایت د بخاری دی لګ خدای دې ته سوچ نه کوي چې د بخاری په روایت کې په بل روایت کې رسېږي ثم امره نبی صلی الله علیه وسلم په خپل لیکل نه دی کوي نه رسول الله مخکې لیکل شو کولای نه رسول لیکل کولای شو او ځنی علماو په دې
ابو الولید باچی باندې صخره دونه وکړه. ولی ځکه دا خبره د قران نه خلاف ده. نبی صلی الله علیه وسلم تر مرګ پورې لیکل نشو کولای. کوم حدیث چې دی بارک دی چې نبی صلی الله علیه وسلم په اخر کې لیکلی ځکه لی واغه حدیث صحیح نه دی، بلکې دا نبی یا دا قران دا آیاتونه دی واضح واضح معنا آیاتون دا نخری دا قران ټول نخری واضح واضح پسینو دا خلقو کې چاغیلا علم ورکړی شوی دی. سمانه یعنی قران چې دی د توحید نخدلک او دا نبی صلی الله علیه وسلم چې دی پته کې د الله د توحید او دانګي د صدق دا نبوت ډیر شي نه کیدل. دا نخی دی خود چا په سینه کې د چا د پاره دا سینه دا ذریعہ د صدق دا او آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. مراد د اوتل علم نه دی کې سری یا خو ته مخکنی کتابیان مراد او یاد ده چې مراد ته صحابه کرام قرآن ډیرو آیاتونو بینات والا دے پسینو دو مومنانو صحابہ وکلک وما یجهدو انکار نکئی دی توجیه دے که دی مخی آیاتون که برسوی زو آیات بینات دسی بویلک ذکر چی حمل پا مخی بانی صحیح شلک دا قرآن آیاتونو واضح والا دے پسینو دو آغا خلقو کی چاگی لیل مرکشوی انکار نکئی زمان آیاتونو نا مگر ظالمان زجر وای دی ولی نازلی پدبانی آیاتنا د طرف درب ددنا او توای انما آیاتو واق د آیاتونو د الله سره دی او زئی مېرون کې ښکارا اولم یکفیهم. دا دویم جواب دی دی وی چې مو په نبی باندې د سه معجزه ولین راځي چې مونږ ته غواړو جواب آیا پورا نه ده د دې لپاره چې مونږ نازل کړي پتا باندې کتاب بیانېږي په دې باندې شتره پدې کې رحمت او نصیحت دا قوم د پاره چې یومنون ایمان راوړي دا غیر پاره پدې کې ډېر خیر دی او ډېر فائدہ پکې. قل کفا بالله بیني و بینکم دې ته نتیجه د مخکنی بیان ویلک چار کله دای نه منی کنه تو وایا پورا دی الله سما او استاد سپمن کې گواه قران الله په ما باندې گوي کوي چې دا زما پیغمبر او الله قران کې د سیویری چې ستاسو خلاف کوي کنه هغه دروغجن دي لکه ته په غلطه نه مخالفین دي په غلطه دي لکه پویږي الله په سبانه چې اسمان نو اسمکه کې دی خلق چې ایمان وروړي په باطل او کو پرې کله په الله باندې دا خلق دې کامل تاوانيان ويستعجلونك بالعذاب زجر ور کوي لک جلتی کوي دا خلق پتا باندې په جلتی سره د نغواړي عذاب. دا څوک انس رضی الله تعالی عنہ دا ابو جهل وکنه چې په ورځ د بدر باندې اخیری کلی چې مخکې سورۃ انفال 22م کې تیر شوی نو ګوره دای په جلتی باندې د عذاب غواړي لګ کنه نیټه مقرره نو خامخا راغله به د عذاب او راضی بدی او تناګه او دی بن پیږي ويستعجلونك بالعذاب ويستعجلون په مخکې عتب کله ولی هغه د دنیا سره لګی لګ او دې کې دا یستعجلونه په مخ کې عتب نه کو ځکه مراد د دین عذاب د قیامت تیر په جلتی باندې غواړي ستانه عذاب لراو یقینا جهنم بغیرو کې په کافرانو باندې یوم دا باغ ورزي چې پټ بکې د عذاب د برنا او د لاندې د خپو د دینا والله بو توي چې وسکي هغه چې تاسو کوم عملونه کول. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد